زړه بوټو ایستو خو چې څنګه یې می نو هغسې جی نه کنه دا نه می ده او نه جی ده دا د هغې نه سیوا دی دوه ګوتې مده نو بس سکول نه نو شړلو ومې شړلو یاره اف احترامات قدرمنو بلال وطنزار د یو بل پروګرام سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. نن مې د بیا یو ښایسته شانته کې کلیپ راوړی دی اسماعیل شاهد میمزرما ډراما پارټ نمبر 2. ډېر مزیدار کلیپ دی. امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شي. راځئ چې دغه ویډیو وګورو. د سکول چپړاسي ته وګوره او دومره نشې ته یې وګوره. یا لکه تا ځان ته کتلي دي ټول عمر د کونتر غلا کړې ده ټول عمر او دا د ټول شکل دی دا دی شیرازي کونتر ته تللی دی پر سمه ده ولا سره پس د دې نه ما سره ډېر په ادب خبرې کوې ولې لکه یو ښکلونه دې کټ کړي دي ولې زه خرم زه تا ته خر کارم کاري نه یو خو دې زه پرنسیپل یم او بل زه ستا غوندې د خوار پړک سخر مسخر دومره تمیز درکې نشته دومره سړیتوب درکې نشته چې پرنسیپل ته خلک څنګه پاسي او څنګه سلام وتاچي. اخر د پنځه شتمې خو مالک پاتې شوم څه د کونترو غل نیمه پاتې شوې. واره خرو دلته به زما دوه لا درې ورځې په دې سکول کې پس د دې نه به زه د خپل سکول خپله پرنسپل یم لکه د کونترو غل به اوس سکول پرانیزي په هغې کې به ورو ته د کونترو د غلا چرخې قدم راواخله. ولې ته په وړو ماشومانو باندې د اوبو نه ډک پای غرزولی شي او زه داسې نشم کولی. اوزه درته وایم اوزه ګینې خمبیله کوم دی اوزه د نن نه پس ته ما مس دس کې اوزه لیمه د نه لاره مسخره خو یو خبره مې وره زما چې څومره ورځې دلته شوي که نه دا ټول حساب وکړه دغه ټوله تنخوا به زما کور ته راوستې چې ګوره زه تمانچه ګورې په غاړه ګرځو. بلکل بېشک چې تماشه ته په غاړه ګرځې خو د دس کولو چرخو به زده کړې که نه بچې او دا زما مجبوري ده چې د دس چل به ته زده کړم زه. یا الله ودېږه چې د پرڼا ورځ تا ته ستوري وښیم ستوري. ځواني دې نصیب شم ما نه څه ګناه شوی چې ما ته په رڼا ورځ باندې ستوري ښې. زه تا نه یادوم تاسو نه یادوم زه د هغه کونترو غل یادوم د کونترو غل دومره سړیتوب پکې نشته دومره شرافت پکې نشته چې دا د سکول پرنسپل دی چې داسې چې ورته سلام واچوم. اخر د پنځه شتمې خو مالک پاتې شویم څه د کونترو غل خو نیم پاتې شوی ګولو به ځواني دې نصیب شوه داسې راننوتې داسې ما نه خو دې زړه بوټي وایستو خو چې څنګه یې می نو هغسې جی نه کنه دا نه می ده او نه جی ده دا د هغې نه سیوا دی دوه ګوتې مده نو بس سکول نه نو شړلو ومې شړلو. یاره آفرین ځواني دې نصیب شه دا دې اصل کار وکړو چې دی خو دې ورک کو. ما وی یو خبره کومه څه خبره کوې مده نو ستا خبرې ختمیږي یو خبره دې نه ده خدای خبر چې څومره خبرې دي تا کې. ګورئ میخین صاحب پرنسپل صاحب هغه تاڼې هغه ایس ایچ او نه دی نه مني وایي دا سراسر زیاتی یې کړی دی. زیاتی نو دا خو درته زه مې یم که نه زیاتی خو یې ځکه کړی دی درته چا ویلو چې په سکول کې ولیمه ورکړو درته چا ویلو. ورته ځواني د چینجو خوراک شه. ولې زما ځواني ولې د چینجو خوراک شه دا ولې میخین صاحب چې ځواني دی نو د چینجو خوراک به شي که نه هغه وایي که نه چې پرنسپل صاحب سراسر زیاتی کړی دی وایي 50,000 روپۍ به راکوي ګینې والله نه دی که پرېږدم او یو کال خو جیل دی یو کال نه نو دا کمیدی نشي نه ورکه تبا کېږي ګوره
چې هغه ترول مې د ډکه پچې وریجې او کوفتې او دا څه ورته وایي چرګان لیږل که نه نو دا خو به پکې که نه او که دا 50,000 به زه د کوم ځای نه پوره کوم دا سوچم وکړه که نه نو هغه ډکه پچې وریجې او کوفتې چرګان چې دې وړي وو که نه په 2000 کې هغه حساب کا پاتې شو 2 کم 50,000 او دا مثانې چې ډیس میس کړي نو د دې تنخواګانو کې به یې پوره کړو که نه یاره دا خبره خو د پښتو کا په دې خبره دې منم داسې حساب دی که نه زموږ خو پیسې هسې پرتې دي که فن والا پیسې پرتې دي 50,000 چې اوچتې کوله ورکړه چې د دې لانجې نه بېغمه شو هسې نه چې راته مصیبت جوړ شي او زه ځم او په دې مثانو باندې یو چکر لګوم او زه ګورم چې دغه خونه کې هغې خو بنینونو ته ناست دي که نه بنینونه کې یو سویټر یې جوړي هسې نه چې سویټرو ته ناست یو ماشومان یې هم داسې بس ته بېغمه شه پیسې به زه وررسوم بس ته داسې کار وکړه یا الله شکر دی داسې غوړه سامې دې په ګوتو راکړې ده داسې غوړه سامې دې په ګوتو راکړې ده ویم چې دا وه قدرمنو نننی زمونږ ویډیو چې ډېر زیات د خندا ویډیو ډېر ښایسته کلیپ د اسماعیل شاهد ډېره مخکینۍ ډرامه وه مړۍ په شمار په یوټیوب چلیدله خو ما ویل دغه وړوکي شان کلیپ تاسو سره هم شریک کړمه نو ډېر خوند به وکړي نو دا وه نننی زمونږ ویډیو که چېرې ویډیو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته راکړئ عزت راتلونکي ویډیو دپاره والسلام